کله چې نړۍ د تیارو په زمانه کې و مسلمان ساینسپوهانو د علم څراغونه بل کړل. هغوی د طب، ریاضیاتو، ستورپوهنې او کیمیا په برخو کې داسې سترې لاسته راوړنې وکړي چې نننی عصري ساینس پرې ولاړ دی. راځئ د 100 نابغه مسلمانو عالمانو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړو. ویډیو تر وروستیو شیبو را سره وڅارئ او د نورو علمي معلوماتو د څارلو په موخه خان میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ پیل له محمد بن موسی الخوارزمي څخه کوو. الخوارزمي د ریاضیاتو ستر عالم و چې د الجبر بنسټ یې کېښود. د الګوریتم کلمه هم د ده له نوم څخه اخیستل شوې ده. هغه د حساب، جغرافیې او ستورپوهنې په برخه کې مهم کتابونه ولیکل. ابن سینا د طب یو مشهور عالم و. د ده مشهور کتاب القانون فی الطب د سلګونو کلونو لپاره د نړۍ په پوهنتونونو کې تدریس کېده. هغه د انسان د بدن ناروغیو او درملنې په اړه ډیر مهم معلومات وړاندې کړل. البیروني د ستورپوهنې، جغرافیې او فزیک عالم و. هغه د ځمکې قطر او د سیارو حرکتونه په ډیر دقیق ډول محاسبه کړل. د ده څېړنې د خپل وخت نه ډیرې پرمختللې وې. جابر بن حیان د کیمیا پلار بلل کیږي. هغه د کیمیاوي موادو د ازمایښت او ترکیب نوې لارې رامنځته کړې او د لابراتوار بنسټیز اصول یې جوړ کړل. ابن الهیثم د رڼا او لیدلو د علم بنسټګر و. هغه ثابته کړه چې رڼا د شیانو څخه سترګو ته داخلیږي، نه دا چې سترګې رڼا وباسي. د کامرې د جوړېدو نظریې هم د ده له څېړنو الهام اخیستی دی. عمر خیام د ریاضیاتو او ستورپوهنې لوی عالم و. هغه د الجبر ستونزې حل کړې او د جلالي کلیزه یې جوړه کړه چې ډیره دقیقه وه. نصیرالدین توسی د ستورپوهنې مشهور عالم و. هغه لویه رصدخانه جوړه کړه او د سیارو د حرکتونو په اړه یې مهمې څېړنې ترسره کړې. الکندي د فلسفي، ریاضیاتو او موسیقي عالم و. هغه د کوډ ماتولو او رمز پیژندنې په برخه کې مهم کارونه کړي دي. الزهراوي د جراحۍ پلار بلل کیږي. هغه د عملیاتو لپاره ځانګړي وسایل جوړ کړل او د جراحۍ په برخه کې ستر بدلون راوست. ابن النفیس لومړنی عالم و چې د وینې د دوران سیستم یې په سمه توګه تشریح کړ. د هغه کشف د طب په تاریخ کې یو ستر بدلون ګڼل کیږي. دغه مسلمان پوهانو نړۍ ته وښودله چې علم او تحقیق د انسان د پرمختګ تر ټولو مهمه لاره ده. د دوی علمي لاسته راوړنې نن هم د عصري ساینس بنسټ ګڼل کیږي. ابوالوفا البوزجاني د ریاضیاتو او ستورپوهنې لوی عالم و. هغه د مثلثاتو په علم کې مهم پرمختګونه وکړل او د ساین او تانجانت د دقیقو محاسبو لپاره یې نوې طریقې رامنځته کړې. ابن رشید د فلسفي، طب او فقه مشهور عالم و. هغه د ارسطو د نظریاتو تشریح وکړ او د اروپا د علمي بیدارۍ لپاره یې ستر اغیز درلود. ثابت بن قرا د ریاضیاتو، میخانیک او ستورپوهنې عالم و. هغه د هندسې او شمیرو په علم کې مهمې څېړنې وکړې. ابن بطوطه یو مشهور مسلمان سیلانی او جغرافیه پوه و. هغه د نړۍ ډیرو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د خلکو، ښارونو او کلتورونو په اړه مهم معلومات ثبت کړل. الفارابي د فلسفي، موسیقي او منطق ستر عالم و. هغه د دوهم استاد لقب ترلاسه کړی و ځکه چې د ارسطو له نظریاتو وروسته یې فلسفه ډیره پراخه کړه. ابن خلدون د تاریخ، اقتصاد او ټولنپوهنې بنسټګر بلل کیږي. هغه د ټولنو د پرمختګ او زوال په اړه ژورې نظریې وړاندې کړې. القزویني د طبیعت، حیواناتو او جغرافیې عالم و. هغه د نړۍ د عجایبو او طبیعي مخلوقاتو په اړه مشهور کتابونه ولیکل. عباس بن فرناس د الوتنې د تجربو لپاره مشهور و. هغه هڅه وکړه چې د مرغانو په څیر الوتنه وکړي او د هوایي علومو لومړنی مخترع بلل کیږي. الدمري د حیواناتو او نباتاتو په اړه څېړنې کولې. هغه د طبیعت په علومو کې مهم معلومات راټول کړل. ابن یونس د ستورپوهنې او ریاضیاتو مشهور عالم و. هغه د لمر او سپوږمۍ د حرکتونو په اړه ډیر دقیق جدولونه جوړ کړل. زکریا رازي د اسلامي نړۍ له سترو ډاکټرانو او کیمیا پوهانو څخه و. هغه په طب، کیمیا او فلسفه کې ډیر مهم کتابونه ولیکل. رازي لومړنی عالم و چې د چچک او سرخکان ناروغیو ترمنځ توپیر بیان کړ. د ده مشهور کتاب الحاوی د طب په نړۍ کې ډیر شهرت لري او د سلګونو کلونو لپاره د اروپا په پوهنتونونو کې تدریس کېده. هغه د درملنې، جراحۍ او کیمیا په برخو کې مهمې څېړنې ترسره کړې او د انسان خدمت ته خپل ژوند وقف کړی و.
مسلمان ساینسپوهانو نړۍ ته وښوله چې علم، تحقیق او نوښت د انسان د پرمختګ تر ټولو ستر ځواک دی. د هغوی اختراعات او علمي لاسته راوړنې نه یوازې د خپل وخت لپاره مهمې وي، بلکې نننی عصري ساینس هم تر ډیره د همدې پوهانو پر بنسټ ولاړ دی. د دوی ژوند موږ ته دا درس راکوي چې د علم ترلاسه کول، فکر کول او د انسانانو خدمت د بریا او پرمختګ اصلي لاره ده.